د ترکیې ولسمشر د دغه هیواد په استانبول ښار کې په یوې غونډه کې چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم پکې ګډون درلود د افغانستان د سولې او ټیکاو په هکله خبرې کړې. رجب طیب اردوغان په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر سوله او ټیکاو ټینګار کوي په دې برخه کې د نورو هیوادونو رول هم مهم بولي. د ښاغلي اردوغان په باور انقره او اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور تمامېدای شي. له دې سره هممهاله د تاجکستان ولسمشر د فرانسې له ولسمشر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راتلو ټینګار کړی او د افغانستان د سیاسي اجتماعي او اقتصادي وضعیت په اړه هم دواړو لورو خبرې کړې دي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې دغه هیوادونه چې په اوس کې د افغانستان په اړه ناستې کوي او خپلې اندېښنې شریکوي څومره مؤثر دي او په تیرو کې د افغانستان په اړه څه ډول رول ادا کړی دی. سلام وخت مو بخیر، زه ذبیح الله سرات یم او تاسو له ټولو نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زما بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی مفتي محمد اجمل سالار، د نظامي چارو شنونکی محمد یوسف امین زاځی او د اکسوس څېړنیز مرکز د رهبرۍ غړی محمود حنیف الکوزی. تاسو ښه راغلاست. خونې ته بخیر راغلی. الکوزی صاحب، اول راځم تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ د ترکیې ولسمشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په استانبول ښار کې په یوه ناسته کې د افغانستان په اړه باندې دوی بحث سره کړی دی او دوی د افغانستان کې د سولې او ټیکاو د راتګ په اړه باندې هم بحث کړی دی او د دغه دواړو هیوادونو رول یې د افغانستان په سوله او ثبات کې ډېر مهم او اغیزمن یاد کړی دی. دوی هغه تاریخي مخینې ته په کتو سره واقعا تر کومه ځایه پورې دوی هغه کوم مثبت رول یې چې کولی شوی ادا کړي په تېرو کلونو کې څومره ادا کړی او که یې نه دی ادا کړی د دوی موخه او هدف د دغه ډول څرګندونو څخه څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او ګرانو لیدونکو ته. ګورئ، د هر هیواد که ترکیه ده او که پاکستان ده او که د ګاونډیان دي یا د سیمې دي یا د نړۍ نور هیوادونه د هر یو په دې لټه کې ده چې د خپلو ملي ګټو په لټه کې ده. د ترکیې باوجود دې چې یو ډېر اسلام پال ګوند ګڼل کېږي، دغه اوس کوم د حکومت چې ده دغه باوجود هم که تاسو وګورئ په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د یو جنګ سالار نه دفاع کوله چې دوستم و. نو که پاکستان وګورو په دې تېرو 40 کلونو کې همیشه د هغه چا طرفداري کړې چې د نظام خلاف جنګېدلي دي یا د افغانستان د ورانولو کې لاس لره، نو دوی ډېر کوشش کړی چې دغه طرفداري وکړي. نو باید دا موږ افغانان باید دا ومنو چې که ترکیه ده که پاکستان ده که نور هیوادونه د نړۍ د سیمې دي، نو دوی په دې لټه کې دي چې دغه حالات نه د خپل ځان په ګټه څنګه ګټه پورته کړي. څه ډول ګټه؟ مشروع ګټه که غیر مشروع ګټه؟ همیشه په ډیری هیوادونو دغه نیوکه کېده چې دوی د افغانستان په ډیری مواردو کې کله چې دوی داخلېدل دوی د دې پر ځای چې مشروع ګټې ته ډېر ارزښت ورکړي د غیر مشروع ګټو په ترلاسه کولو باندې دوی ډېر بوخت وو. دوی د خپل ملي ګټو ته په رڼا کې دوی مخ په وړاندې دي. که چېرته هغه د افغانستان د ګټو په خلاف وي، مشروع یا نامشروع، دوی ته دا ډېره مهمه نه ده. خو دوی به اول کې مثال کوشش کوي چې د شته حکومت یا شته نظام سره داسې یو مشترک دغه پیدا کړي چې د دوی هغه کوم ملي ګټې دي هغه پکې خوندي او که چېرته پکې خوندي نه وي نو بیا به دوی خامخا دوی مخالفت کوي. نو دا د افغانستان د اوسني حاکم نظام ته دا پکار دی چې دغه ټولو ځولو مسایلو ته په کتو سره دوی باندې فکر وکړي چې موږ ته اوس څه پکار دي. ځکه که امریکا ده، که روسیه ده، که پاکستان ده او ایران ده، ترکیه ده، دوی هر یو دا کوشش کوي چې خپلې ګټې په نظر کې ونیسي او همدغسې مخ په وړاندې د افغانستان مسایل مخ په وړاندې بوځي. اوس افغانستان ته څه پکار دي، افغانانو ته څه پکار دي، دغه مسؤل حاکم نظام ته څه پکار دي چې دوی باید څه وکړي. دوی ته دا پکار دی چې د داخل نه مشروعیت واخلي، د افغانانو ته غوږ ونیسي، دغه ملت ته خپله غېږه خلاصه کړي. تر څو پورې چې ملت ته غېږه خلاصه نه کړي، که څومره د بهر سره د بهر نه که فرض کړه امریکا یا بل دی په رسمیت هم وپېژني، خو چې داخل کې د افغانانو مشکلات حل نشي، د افغانانو په خوښه نه وي، د افغانانو نه مشروعیت نه وي اخیستی، د افغانانو ملي ګټې په خوندي نه وي، دا نظام بقا نشي. الکوزی صاحب، د اسلامي امارت ویندویان وایي چې شته سرپرست حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او په افغانستان کې
بشري مرستې یوه اړتیا بولي او دوی وایي که چېرته دا هیوادونه په صادقانه ډول د افغانستان سره همکاري کوي د شته بشري وضعیت د مهارولو دپاره د شته حکومت سره دوی همکار اوسي. ګوره یو خو دا ده چې مثال بهرانیان څه غواړي، ګاونډیان څه غواړي، ترکیه او ایران او پاکستان څه غواړي. یو دا ده چې افغانستان ته څه پکار دي چې دوی باید څه وغواړي. اول خو دا ده چې طالبان په بهرنۍ پالیسي تر څو پورې څرګنده نه ده چې د افغانستان لپاره دوی سرخم بهرنۍ پالیسي لري، په کوم ارزښتونو باندې لري، یو کومه طرح لري چې په دغه باندې مخ ته وړاندې لاړ شي. دوی د ډیپلوماسي هغه نه داسې مشترکه ژبه نړۍ سره نشي پیدا کولی چې هغوی ته قناعت ورکړي یا د نړۍ په سطحه داسې دلایل ووایي چې ټولو نړیوالو ته د منلو وړ وي. یعنې دغه بهر کې چې اکثر خصوصا غربي حکومتونه دي دا ډیموکرات حکومتونه دي. یعنې دوی چې مثال که طالبان په رسمیت مني دوی باید دلایل وړاندې کړي چې په دغه حساب د خلک دا حکومت موږ په رسمیت پیژنو. خو هلته چې په افغانستان کې ګوري چې دغه د خپل د خلک هم ترې ناراضه دي. تاسو وګورئ چې افغانستان خلک وځي په لکونو په میلیونو خلک افغانستان ووتل او نور هم روان دي. افغانستان کې قحطي ده، افغانستان کې بیچارګي ده، د قدرت انحصار ده. د ده په ځای چې کار اهل کار ته ورسول مطلق طالب شاهي او ملا شاهي روانه ده. همدغه رقم د افغانستان لپاره د هر سکتور لپاره واضحه طرح نشته، پالیسیګانې نشته، د نظام څرنګوالی معلوم نه ده. یعنې یو په 21مه پیړۍ کې دغسې یو معیاري حکومت چې نړۍ ته هم د منلو وړي او افغانانو ملاتړ هم ترلاسه کړي داسې یو حکومت وجود نه لري. طالب داسې د تیر خپل تاریخ نه درس نه دی اخیستی، د نورو ډلو یا حکومتونو د کړنو نه درس نه دی اخیستی. دغه ځای کې اوس یو غټه ستونزه ده. که څومره غټ مشکل موږ ولرو، که څومره د نړۍ سره مشکل ولرو، داخل کې مشکل لرو، که چېرته اراده موجوده وي دا موږ کولی شو د دې لپاره لارې چارې ولټوو او د حل لارې راوباسو. ډېره زیاته مننه کوم الاکوزی صاحب. په دغه کې وخت نه ورکوي. کور ودان سلامات سه انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. سالار صاحب د ترکیې ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د سولې او ټکاو رامنځته کېدل یوازې زموږ د افغانانو او مسؤلیت نه دی، بلکې د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو مسؤلیت هم دی چې دغه ټولو ګواښونو او خطرونو ته دوی ځواب وایي او د هغې مخنیوی وکړي. که راشو دغه څرګندونې په عمل کې څومره په واقعیت بدلیدونکي دي؟ هغه څه چې ډیری هیوادونو مشران د افغانستان په اړه په اوس کې کوم نظریات ورکوي، اما د پردې تر شا بیا ویل کېږي چې هغه 160 درجې هر څه وایي تغییر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ښاغلو مېلمنو ته درنو لیدونکو ته. ساده صاحب په اصل کې دغه خبرې چې اوس ګڼ هیوادونه یې کوي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټیکاو یا منځته راتلل یا اساسي منځته راتګ که احیانا له دوی نه وغوښتل شي چې دوی سولې لپاره کوم تعریف لري او دغه تعریف په بنسټ باندې دوی په افغانستان کې کومه سوله بیا غواړي، نو کېدای شي هغه جزئیات بیا ښه معلوم شي. ترکیه جمع پاکستان چې اوس کوم مجلس هلته سره کړی دی، سره ناستې او د دغه سولې په اړوند خبرې کړي دي. په اصل کې دوی د صلح لپاره یا په افغانستان کې د یو باثباته نظام لپاره یو ځانګړی تعریف لري چې دا په تکرار ډول موږ ویلي دي چې د دوی ګټې په افرادو پورې تړلي وي. هغه افراد چې د دوی ګټې پورې تړلي دي او د دوی ګټې خوندي کوي په دې سیمه کې، هغه به داسې ګټې وي چې یا به نامشروع وي مطلق او یا به مشروع ګټې وي خو له نامشروع ادرس نه به وي. دغه دواړو حالاتو کې دوی خپلې ګټې په افرادو پورې تړلي وي. دغه افرادو صحنې ته راوستو لپاره دوی سولې او ټیکاو ته د تعریف جوړ کړی دی چې کله په ټول شموله نظام باندې ورمحول کړي، هلته دغه تعریف ورته جوړ کړي ټول شموله یا ټول ګډونه نظام دلته شتون نه لري یا مثلا سوله شتون نه لري. که اصل کې داسې یو پوښتنه وشي چې که سوله داسې وي چې په یو سیمه کې د امنیت وي، که سوله داسې وي چې په یو سیمه کې د واحده اداره مرکزي اداره شتون ولري، که سولې تعریف داسې وي چې په دې سیمه کې د حاکم هیئت تر یو چتر لاندې ژوند وکړي، که تعریف داسې وي چې دغه حاکم هیئت د له ټولې نړۍ سره د سالمه اړیکو غوښتونکی وي خو هغه شتون لري. هغه جزئیاتو باندې که چیرې موږ بحث کوو چې اوس څه نیمګړتیاوې په دې شته جغرافیه کې، په دې شته نظام کې، په دې شته ولس کې په هر اړخیز لحاظ باندې چې وي که شتون ولري دا مطلق د سولې نه شتون دی، دا به تېروتنې وي او د همدغو ستونزو جرړه که چیرې مطالعه کېږي دا به بیا په بهرنیانو پورې تړلي وي. اصل کې عامل به یې هغوی وي، لامل به یې هغوی وي. د هغوی
په زمینه سازي باندې به منځته راغلي وي دا ستونزه. نو موږ ویل چې ښه خبر دا وي که چیرې تعریف دوی نه وپوښتل سي چې د کوم تعریف مطابق تاسې څه ډول سوله دلته تامینوي یا ټیکاوي څه ډول غواړئ. که چیرې داسې وي چې یو دغه ټول شی شتون ولري د ځینو ستونزو باوجود د دغو ستونزو د حل لپاره باید تاسې اقدامات ولرئ. له بده مرغه په دغه شاوخوا 1.5 کال کې کوم هیواد داسې اقدام کړی دی چې هغه د دوی په قول باندې تعریف باندې نه په قول باندې چې د سولې د ټیکاو لپاره یو اقدام وي. څه یې کړي دي؟ ترکیې څه کړي، پاکستان څه کړي دي، بل ګاونډي زموږ څه کړي، هغه څه که په ګوته شي یا دوی په نښه کې نو موږ به ووایو چې رښتیا دی تاسې اقدام د همدې لپاره دی. خو په اصل کې دا شی دی نه، د هغه تعریف په درلودلو سره یا هغه تعریف یا هغه چوکاټ په درلودلو سره چې دوی هم سولې ته جوړي د خپلو منافعو په پام کې نیولو سره، ما وویل چې هغه به یا نامشروع منافع وي یا به نامشروع ادرس نه وي. د دغو منافعو د لاسته راوړنو لپاره یو ځانګړی سیستم دلته عیارول غواړي چې هغه د نظام په چوکاټ کې وي یا نه وي، په هر اړخ کې چې وي، یا به د نظام په چوکاټ کې وي خو په افرادو پورې به تړي، یا به د نظام له چوکاټ نه د باندې د یو ګوند په حیث به ورته فعالیت لري. دغه څه چې اوس دوی په نظر کې لري دا اوس لاسونه کټ دي. دوی اړ دي دې ته چې یو نوم ورکړي او که اساساتو ته پام وکړو د اساساتو له مخې سوله دوی نشي تعریفولی هغه څه چې د دوی منافع پکې نغښتي وي، هغه سوله خو شتون لري دلته. هغه څوک چې د نظام په خلاف د باندې اوس وتلي دي او د نظام په خلاف باندې ځان ته یو نوم غوره کړی دی، د هغه نوم تر سیوري لاندې ځینې هیوادونو ته کیدای شي د قناعت ورکولو هڅه هم وکړي چې ځینې هیوادونه ورسره قناعت وکړي. هغه په فردي لحاظ که هر یو راوسپړي هغه له د ولس نه تللی دی، له نظام نه نه تللی دی، ولس کې ستونزې لري، د ولس سره خیانتونه کړي دي، د ولس سره ستونزې ایجاد کړي دي، د ولس سره مشکلات لري. حتی که لږ عمیقه او ژوره څېړنه پسې وسي هر یوې حقوقي مسایل دلته لري. له خلکو سره خلکو باندې تیري کړي دي، د خلکو مال غصب کړی دی، د خلکو جایدادونه غصب کړي دي، خلکو ژوند په خطر کې اچولی، حتی د خلکو ژوند اخیستی دي. نو هغه خو زه فکر کوم د یو داسې اړخ په شکل منل هم له افغانانو سره خیانت دی او هم له دې نظام سره خیانت دی. یوې موضوع ته لیکوني صاحب اشاره وکړله چې تر اوسه پورې شته سرپرست حکومتونه نه دي توانلی د نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړي. که چېرته مشترکه ژبه ورسره پیدا کړې وای نن به دغه ډول موارد څه موږ تاسو نه مخامخ کېدی چې پاکستان یا ترکیه یا تاجکستان یا فرانسې مشران د افغانستان کې د سولې ټیکاو په اړه باندې همدا اوس مثلا دا په دې معنا دی چې دوی د افغانستان کې موخې او اهداف کله چې دوی پالي د مشترکې ژبې د نه پیدا کېدو علت څه دی؟ دوی نه غواړي یا هم تعامل هغه ډول چې لازم ونه دی ترسره شوی؟ نو موږ که یو پوښتنه وکړو ساده صاحب چې که چیرې دې موږ مشترکه ژبه وایو چې د هغوی منافعو ته دلته کار وکړو او بیا مشترکه ژبه هم د خوږه ژبه هم د سیاسي ژبه هم د ډیپلوماتیک اړیکې هم د هر څه کېدلی شي که د هغوی منافعو ته کار وکړو. که یو وارې د هغوی له منافعو نه خپلې منافع خپلې ګټې مقدمې وبولو بیا دغسې خبرې کېدلی شي چې مشترکه ژبه نه پیدا کېږي. الکوزي صاحب هم دا خبره وکړه چې هغوی خپله منافعو ته کار کوي. نو که یو وارې په دې قناعت کوو چې خپله منافعو ته کار کوي او د هغوی منافعو ته موږ هم ګډ کار ورسره وکړو، خپلې منافع په پرېږدو یا پل پې ور واخلو، نو دا به زه وایم چې د مشترکې ژبې ناسم تعریف وي یا ناسمه څرګندونه به وي. نه هغه ژبه چې مشترکه یې موږ بولو هغه په دې معنا ده چې موږ خپلو منافعو ته کار وکړو. دا چې هغوی نه راسره مني دا ستونزه په هغوی کې ده، ځکه موږ د هېڅ چا منافع په خطر کې نه اچو. هغه منافع چې هغه سالمې وي، مشروع وي، د ډیپلوماتیکو اصولو پر چوکاټ کې وي، د منل شویو نورمونو په چوکاټ کې وي، د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې، هغه سره نه افغانان حساسیت او ټکر لري نه اسلامي امارات ټکر او حساسیت لري. نو دغو منافعو ته په کتو سره یا خپلو منافعو ته په رسېدو سره که یو څوک له موږ سره قناعت نه کړي دا به د موږ ستونزه نه وي، دا د دوی ستونزه ده. دا مشترکه ژبه دوی سره نشته ده. یو کورم ودان سلامت سي مفتي صاحب. زازای صاحب د اردوغان په باور دی وایي چې انقره او اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور تمامېدای شي. تر کومه ځایه پورې همدغه څه چې دوی وایي په عمل کې همدغه څه موږ او تاسو لیدلي، هم د ترکیې او هم د پاکستان کې هغلته د کله چې په افغانستان کې دا تحول راغلو د هغې نه مخکې یا له هغې نه وروسته هم بشري وضعیت د بشر سره د دوی رفتار او د دوی دغه کردار تر کومه ځایه پورې دوی د خبرو سره سر خوري؟ مننه ساده صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته او د تاسو ټلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګورې مونږ ټوله نړۍ دا اصول لري، دا قوانین لري، نړیوال موجوده ده، ټولنه موجوده ده، ادیان موجود دي،
اصول د ګاونډیتوب ټول موجود دی، اصل ټول موجود ده. اوس راځو دې ته چې دغه اصل د افغانستان په هکله موږ خپل افغانان دومره بې عقل یو چې دا ټول مو خپله ړنګ کړي دي، خپله مغه کړي دي، او که چا مداخلې کړي دي دغه جګړه یې تمویل کړې ده، تجهیز کړې ده، او یا د دغه ځینه کوم کس په هرې نامې چې یا مراور ده یا هر شی ده لاړ ده او هلته یې دو باندې لاس کش کړی دی، هغه ته یې ټوپک ورکړی دی، هغه ته یې په نوم د نه بشر په نوم د ته ازبک یې، ته تاجک یې، ته پښتون یې، ته هزاره یې، ته ما ملګری یې، ته شیعه یې، ته سني یې. فکر ده یعنې دغه بشر چا ویشلی ده، دغه بشر ته ولې په یوه سترګه نه لیدلی کېږي. صحیح ده، درسته ده چې موږ کې ضعف موجود ده، مشکلات ستونزې موجود دي، لیکن د یو ګاونډي نه، د یو بشر نه، د یو انسان نه چې هغه ضعف ورکې موجود وي، سوء استفاده چا کړې ده، غلطه استفاده چا کړې ده، بیا هم د خبرې راجع کېږي د دغو ګاونډیو ته، د دغو نړیوالو ټولنې ته. های کاش چې دوی کې اصل موجود وای چې د اصل څه ده. ستونزې پیښیږي، موږ ټول یو بشر یو، خو کورونه مو جدا جدا دي. هغه ترکیه ده، زه افغانستان یم، دلته یو پاکستان دی، کورونه مو جدا دي، لیکن د همدغې بشري ټولنې غړي یو. بله. اوس که چېرته دوی واقعا علاقه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي، نو هغه مسایل د دوی بند کړي چې دغه حد ته رسولي یو موږ. کوم مسایل؟ هغه د جګړې تمویل ده، هغه د جګړې تجهیز ده، هغه مداخلات دي. همدوی تمویلوي تجهیزي؟ بله. د پاکستان لومړي وزیر څرګندونې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې لیدلې وي، هغوی همدا اوس هم دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې 20 نه زیات ترهګرې ډلې شتون لري، پاکستان ته ګواښ دی، امریکې ته او نړۍ ته ګواښ دی. هغوی بیا داسې تصویر لري. صحیح. دا پاکستان صدر اعظم د مونږ ته حساب راکړي د 10,000 نفر تاسې چې د نړۍ هېوادونه او د شوروي د اتحاد د نظامیانو یرغل چې کړی و، تاسې چې هلته ورزول ټول راغلل، هغه څه شول د 10,000 نفر؟ هلته مجاهدینو تاسې ټول ته، صحیح دی، اوس تورستان شول. همدغه نړۍ د ماته ځواب راکړي. هماغه خلک چا تمویلول، چا تجهیزول. د انګلستان صدر اعظم یې هلته د جهاد هغې نه ورکوو چې تاسې جهاد وکړي. هدف یې څه و؟ هدف شرعي و، خپلمنځي اختلافات د نړیوالو و. صحیح ده. د موږ نه مو غلطه استفاده وکړه، نادرسته استفاده مو وکړه. ښه شوروي غل وکړلو، زه خو مجبور یم چې وجنګېږم، زه خو مجبور یم چې داسې کښېنم، که نه هغه اوس خبرې وکړم یا د جګړې. مونږ داسې نه ده چې په دغه برخه کې ضعفونه نشته، خو تاسې د دغو ضعفونه سو استفاده کړې ده. اما ځای صاحب ولې همیشه د موږ نه غلطه استفاده کېږي؟ هغه هېواد چې د دې پیدایښت که نه، فکر نه کړم چې د دې پیدایښت ته وګورې او د افغانستان 15,000 کلن تاریخ ته وګورې، هغه هېواد همیشه د موږ او تاسو نه دغه سوء استفاده کوي او همیشه همدغه د تاریخ په تکرار ورسره محکوم یو. ګورې ما مخکې خپلې ستونزې درته وویلې چې ستونزې لرو، لیکن ګورې د زه بیعقل شوم، زه لیونی شوم، زه د ورور نه مراور شوم. اول خو زه باید ورور سره ناست وای، ځکه ټول افغانان یو، خپل منځ کې مو خبرې کړې وای. صحیح ده. د افغانستان مسایل مو څېړلي وای، د ولس غوښتنې، د ولس ثبات، امنیت، پرمختګ، دا باید مو خپله کورنۍ و دنده خپله مکلفیت ادا کړی وه، خو دغه ورور واقعا دغه کار نه ده کړی. مثلا روس خو افغان و چې لاړو، پلار نیکې افغانانو، نیکونه هم افغانان وو. پنجاب همداسې ما بار بار ویلي، د هر خوا ته چې مونږ لاړو افغانان لاړو، خو مونږ خو لاړو، دا خو محدود خلک وو، دا ټول افغانستان نه ده درکړه شوی که نه. یو 15 کسه روس ته، یو 15 کسه، 10 کسه پاکستان ته، ایران ته، دا ټول. ښه اوس د ګاونډیانو ته مونږ وایو په حیث یو مسلمان، په حیث یو افغان، په حیث بشر، او خدای مو غرق که، او خدای مو تباه و برباد که. نو دا کوم اصول دی چې ته هغه ته بم ورکړې، راکټ ورکړې او هغه نه سوء استفاده وکړې او ځان ته بیا بشري هغه هم ووایې؟ موږ خو بشر یو، موږ خو مسلمانان یو، موږ خو نړیواله ټولنه یو، دلته دیموکراسي ده، دلته حقوق بشر دی، بیا نومونه لرې کوي. دا چا کړي دي؟ یوازې چې غوږونه یې راونیسئ،
د افغانستان نظام ته حکومت یې تسلیم کړي چې دغه سړی دی راغلی دی وروره خیر د ده نه خفه دی لکه ګزاره اوسه وکړه صحیح او تا څه کړي دي دا کار د تا کړی نه دی کړی د کوم نړیوال اصول دي د کوم ګاونډیتوب اصل ده د کوم اسلامي ورورولي ده چا نغزه کړې ده دوی پاس بنان ګورې یوه ګوته چې موږ ته نیولې کېږي څلور د ځان ته داسې متوجه شي که همدا شی ادامه ولري دوی نو خو نه ولاکه ته روغ پاتې شي نه دی ولاکه نړۍ روغه پاتې شي نه ولاکه د مداخلهګر پاس ګوره دلته نړیوال یو ناورین منځته راځي او مونږ نړیوال سیمه ییز ناورین خواته روان یو تاسې منافع دوی په څه کې ده چې دغه نړیوال ناورین نه سیمه ییز ناورین نه تاسې باید هغه وکئ مخنیوی وکئ خپل اشتباهات خپل ستونزې خپل غلط عمل باید ترسره نه کوي موږ خاصې دربدر یو او دا دربدری در رسیږي تاسو ته هم در رسیږي ځکه هغه څه ویلي دي چې هغه چوز بدر دارد روزگار دیگر روزوار هم نماند قرار نو که په دغې تاسې ایمان لرئ په الله ایمان لرئ په بشریت ایمان لرئ په انسانیت ایمان لرئ نو تاسې خپلې کړنې څه چې الله درته وایي څه چې تاسې دین درته وایي څه چې تاسې مذهب درته وایي او که ځنګل قانون کوئ بدماشي کوئ اور د مونږ حق خورئ ظالمانه کړنې کوئ د مونږ نه غیر استفاده کوئ اوس مونږ ورو ورو انشاءالله هوښیار شوي یو پوه شوي یو او مجبور یو چې یووالی وکړو نو بیا زه صرف دومره ویلی شم چې په خدای که بیا یو هم ټینګ شي کورم ودان سلامت اوسئ مننه صاحب الکوزی صاحب یو موضوع چې کله اسلامي امارت هم واک ترلاسه کړی دی په افغانستان کې ټولو هیوادونو ته یې دغه ډاډ او اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ چا په وړاندې نه کارول کیږي او په افغانستان کې سوله او ثبات نه تنها د افغانانو په خیر ده بلکې د سیمې هیوادونو او د نړۍ په خیر هم ده اما نړۍ او د سیمې هیوادونو تر کومه ځایه پورې اعتماد باور ترلاسه کړی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د دوی په خیر ده او که چېرته باور ترلاسه کړی وي نو بیا ولې دوی د دې دپاره کوشش کوي چې دلته سوله او ثبات د پردې تر شا زیانمن کړي ګوره یو خو زما د ټولو دوستانو نه هیله ده چې موږ کله د هغه سټیج ته راځو باید حقایق ووایو دا موږ هېڅکله د حل لارې ته نه بیایي چې موږ ملامتیا په بهرنۍ واچو چې بهرنۍ ما نه استفاده کوي بهرنۍ ما نه ګټه اخلي او ما یو باید موږ خپله ملامتیا ومنو افغانان تر څو پورې چې د خپله ملامتیا ونه مني او په دغه باندې کار ونه کوي دا مشکل نه حلیږي مخکې ځایي صاحب اشاره وکوله چې که چېرته بیا داسې نه تاسې به هم دنیا به هم ورانه او موږ به هم ورانې داسې لاړ شي دنیا وګورئ دنیا ډېره آباده ده امریکا آباده ده روسیه آباده ده اروپا آباده ده پاکستان آباده ده ترکیه آباده ده موږ یوازینی ملت موږ یو په دې باندې موږ ولې فکر نه کوو چې دا ټوله دنیا یو ډول ده موږ بل ډول یو بل هېواد داسې نشته چې خپل منځو کې دومره یو بل سره په جګړو باندې نښتی موږ ولې کارول کېږو ګورئ ستونزه من کې ده ډېره حده پورې دا مشکل من کې ده او الله تعالی صریح د قرآن آیات ده وایي چې کوم قوم خپل حالت خپله بدل نه کړي الله تعالی هم د دوی حالت نه بدلوي دغه شی باید ومنو او مفتي صاحب ویلی چې دوی خپلې ګټې نظر کې نیسي نو بیا دوی سره موږ جوړېدی نه شو ځکه چې موږ خپلې ګټې غواړو دوی خپلې ګټې ګوره ډیپلوماسي وایي دې ته ستونزه دا ده چې طالب هم داسې نظر لري طالب هر شي ته د تور رنګ او سپین رنګ په نظر ګوري یا به یو شی توري یا به سپیني په منځ کې چې څومره رنګونه دي هغه نه ویني داسې نه ده د هر هیواد چې ده هر حکومت چې ده د هر هیواد دوی خپلې ملي ګټې لري ډیپلوماسي وایي هم دې ته چې خپلې هغه کوم هغه بنیادي اصول چې دي هغه بنیادي ګټې چې هغه نه چاته تیر نه سي اوس ګوره دغه پاکستان ته به رئیسو د ډېرو مسایلو نه امریکا ته تېرېږي خو کله چې ملي ګټو ته خبره راشي کلک پرې ولاړي بیا هیڅ قسمه هغه ته نه تېرېږي نور هر څه ورته وایي چې تابعدار غلام دیمه تابعدار نوکر دیمه هر څه چې راته وایي هغه در سره کومه خو خپل ملي ګټو نه نشم تېرېدلی یعنې دغه د افغانستان موضوع کې چې تاسو راوستئ دغه اسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا نه شو همالته ونه وژل شو دغه ټول د افغانستان جګړه د اسامه بن لادن په سر نه وه څوک دې ووایي چې یو افغان د 2001 کال سپتمبر په 11مه کې چې نیویارک کې کومه واقعه وسوه یو افغان پکې و نه و پکې بیا په افغانستان ولې حمله کوله بیا چې دوی ښه خبر و چې د طالب مشران ټول په پاکستان کې نازي هر یو ته ښه ژوند لري کورونه لري موټر لري هلته ګرځي بیا د افغانستان په کلو بانډو باندې ولې بمباریګانې کولې
یعنې ګوره ستونزه دا ده چې موږ او تاسې باید دا ومنو چې هر هیواد چې دا خپلې ملي ګټې نظر کې نیسي زموږ زرنګي به دلته وي زموږ هوښیاري به دلته وي چې دوی سره داسې تعامل وکړو چې خپل ارزښتونه له لاسه ورنکړو او یو دریمه لاره پیدا کړو. مخکې اشاره وشوه الکوزی چې مخکې اشاره وشوله چې همدغه لاره اسلامي امارت غوره کړې ده چې اوس د هیوادونو اندېښنې راپورته کوي. امریکا یو څه غواړي یا لیستونه لري یا کسان غواړي په افغانستان کې هغه دلته ولري تر څو دوی خپلې هغه استخباراتي موخې او اهداف د هغې په وسیله ترلاسه کړي. دې ته ورته نور هیوادونه هم همدغه ډول موخې لري او دا د افغانستان د ملي ګټو خلاف ته دی. ګوري د اسلامي د طالب او د امارت هغه درې شیکې دي خبرې به سره وکړو یو ډایلاګ به خلاص کړو. موږ ته د دې پوښتنو ځواب دې موږ ته راکړي چې ته کوم ځای کې ته مشکل لري. ګوره ته د عدالت خبرې کوې ته عدالت راوستی ده خو د قرآن صریح آیات ده چې درته حکم کوي چې خپل امانت خپل اهل ته وسپاره. الکوزی صاحب د لنډې دمې بیرته راګرځم په ډېرې بښنې سره قدرمنلیدونکو لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. مهرباني الکوزی صاحب خبرې بشپړې کړي. ګورئ زه چې راځم کومې خبرې کوم زه نه غواړم طالب ته شپ او چاپړوسي کړم. زه یو شی غواړم چې واضح وکړم. زه دا نورو دوستانو غوندې نه یم چې مثال د یو داسې زه به هغه کوم چې طالب خوشحاله شي او ما نه راضي شي او زه ورته وایم چې ته هر څه سم روان دي او بالاخره زه هر څه سم روان نه دي. افغانستان بیا د یو کندې په څنډه ولاړ ده او هر لحظه دا امکان شته چې افغانستان یو بل کندې ته ولېږي یو بل ناورین ته وځي. نو طالب سره زه طالب نه دا پوښتنه کوم د طالب مشرانو نه دا پوښتنه کوم چې تا عدالت راوستی کله چې قحطي راغله امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه هغه دومره کم خوراک او دومره سخته ځان باندې یو عام انسان ته چې کوم خوراک رسېده زه به مغه خوړم. دا ویل دا څنګه کیدی شي چې زه به ښه خوراک کوم او دا تاسو وګورئ د طالب دا مشران وګورئ د دوی هغه جسمن د دوی هغه وزنونه وګورئ چې هر یو خېټې کړي دي که نه دي کړي. دا لږې کېږي هلته چې یتیم سوی تغذیه کېږي. نو دا کوم عمري عدالت ده؟ قرآن چې درته وایي چې خپل دغه امانت خپل اهل ته وسپاره. دغه چوکۍ تاسې وګورئ که رئیس ده که وزیر ده ملا طالب دوی خو جنگي تجربه لري دوی خو نه تعلیم کړی ده نه مسلکي تجربه لري. نو دا افغانستان چې مخته ځي دا خو به قدر مخته وړي دا به طرحې لري دا به پلانونه لري دا به عصري علوم لري دا خو دنیا خو علامه اسباب ده په دې به مخته ځي. ولې طالب ته نه وایي چې دغه کار اهل کار ته وسپاره؟ ګورئ ستونزه دلته ده زموږ په خلکو کې ده چې کوم نظام راشي هر څوک راځي هغه ته چاپلوسي کوي. هېڅوک حقیقت نه وایي. محافظه کاره خلک دي. موږ چې افغانان موږ ډېر زړور خلک یو. موږ کله زړور خلک یو؟ موږ چې هر څه لکه پسونه غوندې دغه طالب دغه ملت ته دغه ملت ته د انسانانو اختیار کوي. که چېرته یي نو دغه د هر قشر خلک ولې نه راغواړي؟ ته ماته موږ د ملي محور په نوم باندې یو ملي حرکت لرو. ته ماته زه تا نه صرف ماته یو میاشت وخت راکړه هره ستونزه چې لرې موږ تاسو د دې حل راباسو. دغه افغانانو باندې دې حل درته راباسو. موږ قدرونه لرو موږ قحط لجار نه یو. موږ په هر قشر کې داسې متخصصین لرو چې د هر مشکل حل راباسي. همدغه دنیا سره د کومه مشترکه ژبه غواړي چې موږ یې درته پیدا کړو. دغه افغانستان کې دی درته پیدا کړي خو ته اراده نه لرې. تا سره ټول تشویش په دې کې ده چې د قدرت انحصار څنګه وکړو. ته په تا سره دا ویره ده. ته یو طرف نه وایې ته د یو خوا نه وایې چې ملت ما سره ده بل خوانه ته ملت ته دا د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. تا باندې چې څوک اعتراض کوي تا باندې نیوکه کوي ته هغه ته د دښمن په نظر ګوري. حالان کې ته ښه پوهېږي چې د پیغمبر علیه السلام سیرت ته لاړ شي په پیغمبر علیه السلام خلکو اعتراض کړی په خلفای راشدین خلکو اعتراض کړی ګریوان ته ورته لاس اچولی. ستا ګریوان ته به څوک لاس واچوي؟ تا ته به څوک یو نیوکو ته خو د ټوپک شپېلې ورته راړی. اوس وګوره په افغانستان کې دوی چې موږ کمیسیونونه جوړ کړي دي موږ سیاسیون او هغه خلک چې بهر ته تللي هغه راغواړو. ګوره خبره داسې ده چې ته الله تعالی دا انسان خپلواکه پیدا کړی ده. ته به د اسلامي چوکاټ کې ده ته د خبرې اجازه ورکوي ده ته به د نظر اجازه ورکوي. دا داسې نه ده چې ته څه وایې همغه حق دي او که ته څه نه وایې هغه ناحقه دي. داسې نه ده چې په افغانستان کې په ټولو سیاسي ګوندونو بندیز لګول شوی ده. په افغانستان کې په مدني ټولنو بندیز لګول شوی ده. حتی په فرهنګي ټولنو بندیز لګول شوی ده. نو ته چې چاته په هېواد کې د ساه اخیستلو
اجازه نه ورکوي نو هغه به مجبوره ځي که نه. دا خو داسې نه کېږي چې زه چې مطلق دیکتاتوري راولم، انحصار به راولم، طالب شاهي به روانه وي، زه چې څه وایم هغه به کېږي. تعلیم مخه دې نیولې، ته چې زمونږ خویندې زمونږ لوڼې ته تعلیم نه منې کوې، ته خو غواړې چې ټول آینده کې افغانستان ته بېسواده کړي. ډېره زیاته مننه لکوزی صاحب. بېسواده کېږي حقیق دغه دی باید ویویو. خیر ده که طالب پې خفه کېږي، خیر ده که موږ ته ضرر رسوي، خو موږ باید حقایق ووایو ځکه موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، موږ باید واضح او ښکاره دریځ ولرو. کورم ودان سلامت اوسئ. سالار صاحب د لکوزي صاحب خبرې مو واورېدې. دوی وایي چې اصل کې اراده دلته شتون نه لري، مشترکه ژبه ډېره اسانه پیدا کېدی شي که چېرته موږ او تاسو وغواړو. او دوی ډیپلوماسي هم دې ته وایي چې څه ورکړه څه راکړه، اما د خپلې ملي ګټې باید په هغې کې دوی تعریف شي. او دوی تر څو چې عدالت ټینګ نه شي، عدالت دپاره په واقعي معنا کار ونه شي، مشکله ده چې دغه ستونزې دې حل شي. دلته خبره مې یاداش کړې سعادت صاحب، کېدای شي ستاسو ځواب پکې وي. مهرباني صاحب. زه وایم چې توپیر په مابین د اعتراض او چیلنج کې باید وکړو. بله. یا په ساده ژبه د یو چا د ښکنځلو، اعتراض او ښکنځل دا توپیر لري. اسلامي امارت د اعتراض پر برابر باندې پراخ سین او پراخه ټنډه لري، اخیستلی سي او اخلي یې. له همدې رسنیو نه ډېر خلک د اعتراض هم کوي، نیوکې هم کوي، انتقاد هم کوي. خو توپیر په دې کې دا یو شی دی چې د خپله زموږ د افغان غږ او پردی غږ دا تفکیک کېدلی سي. دلته هر کله چې افغان خپل غږ اوچت کړي هغه یو ځای هم نیسي، خلک غوږ هم ورته نیسي، اورېدل کېږي. او هر کله چې د افغان له خولې نه پردی غږ خپرېږي دا نو خامخا حساسیتونه بیا پاري، نو بیا به څه تصادم هم منځته راځي، ټکر هم منځته راځي، که لفظي وي که فزیکي وي که هر ډول وي. دومره خبره الکوزی صاحب چې کومه وکړه د ډیپلوماسۍ د تعریف په بنیاد باندې چې یو څه راکړه ورکړه ده. بله. په دغه راکړه ورکړه کې به زه هم څوک داسې لیوني نه پیدا کېږي چې د 5 روپۍ شی په 1000 روپۍ واخلي. د 5 روپۍ چې څومره اهمیت لري هماغومره به ته بدیل ورکوې. او په مثال کې الکوزي صاحب ویلي چې امریکا ودانه ده او انګلستان ودان ده او پاکستان ودان دی. که چیرې د پاکستان سیاست ته موږ د ډیپلوماسي اصل وایي یا په تعریف کې ورته قناعت ورکوو یا قانع کېږو چې د تعریف دی، نو زه دلته څو پوښتنې مې یاداش کړي که دا د پاکستان ملي ګټې همداسې وي، خو افغانستان هغه حالت تبول به له افغانانو سره تر ټولو ستر خیانت په ټول تاریخ کې وي. زه وایم چې آیا د پاکستان اوسنی اقتصادي بحران دا د پاکستان ملي منافع وي؟ ښکیل ده ورسره که نه ده ښکیل؟ دویم، که دوی دې ته ملي ګټې وایي چې اوس سیاسي انزوا کې کومه انزوا کې چې پاکستان قرار لري افغانستان دغې انزوا تبول، آیا دا ملي ګټې دي؟ دریم، اوسنی تروریستي ډلو لپاره چې پاکستان کوم بستر ګرځېدلی افغانستان داسې یو حالت تبول، دا د پاکستان ملي ګټې که موږ ومنو چې ملي ګټو ته یې کار کړی افغانستان داسې یو حالت تبول، آیا په افغانستان سره به خیانت نه وي؟ څلورم، خپلمنځي ژور اختلافات چې دوی په خپلو منځونو کې لري تر اوسه پورې پکې لاس او ګریوان دي، هغه د ډراماتیکې ډلې دي جوړې کړي دي د دې لپاره چې هغه اصلي اختلافات پې پټ وساتي، تر بربنډ نه سي او نړیوالو ته قناعت پې ورکړي. آیا دغه حالت په افغانستان کې راوستل دا به ډیپلوماسي وي؟ څلورم، پنځم، مستبد استخباراتي نظام چې په پاکستان کې حاکم دی، آیا دغسې یو نظام راوستل په افغانستان باندې د افغانانو سره خیانت نه وي؟ که دا ټولې موږ ملي ګټې وبولو چې پاکستان اوس ملي ګټو ته کار کړی دی، نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړې ده، نورې څه ته اهمیت نه دي ورکړي، خو ملي ګټې په پام کې دي. د یو نظام پایښت که ملي ګټې وي، بیا خو په افغانستان کې ډېر نظامونه داسې تېر سوي دي چې هغه به یې مشروعیت هم درلود، هر څه به یې درلوده، خو دا به نه وي د یوې ټولنې پایښت ملي ګټه ده. ملي ارزښتونه وایي دې ته چې حاکم هیئت او رعیت پکې توافق ولري. دغه ملي ارزښت ملي ګټې تر شا لري. ملي ګټې وایي دې ته چې د دواړو پایښت پکې وي. داسې نه چې نظام د پایښت ومومي، ټولنه چې په هر حالت کې قرار لري پروا نه کوي، هغې ته موږ ملي ګټو تعریف ورکړو. دا به زه وایم ناسم تعریف دی ملي ګټو. که یو وارې پاکستان په مثال کې موږ راوړو، پاکستان کې دومره ناخوالې دي چې تر ټولو بدنامه تر ټولو منفوره ډیپلوماسي به د پاکستان ده. که یو وارې هغه ډیپلوماسي موږ ځان ته خپلو چې یوازې د نظام د ساتنې لپاره، د نظام د پایښت لپاره، بیا به زه فکر کوم چې له موږ نه تر منفوره څېره به هېڅوک هم په دې نړۍ پر مخ څوک پیدا نه سي. که چیرې داسې وي چې په یوازې یو اړخ باندې موږ تمرکز کوو چې هغه وداني ده یا آبادي ده،
دا به فکر کوم د ټولنې لپاره خرابه سرنوشت ټاکل وي چې په هر قیمت وي خو وداني دې راسي د ټولنه ژوند لري زندگی لري دا تاریخ جوړول غواړي د راتلونکي کې راتلونکو نسلونو ته لاسته راوړنې غواړي دا هغه څه دي چې د اوس لپاره محتاطانه قدمونه اخیستل پکار وي موږ ویل که چیرې موږ له نړۍ سره هغه څه ومنو چې کوم نړۍ غواړي ډېره اسانه ده ژبه جوړه ده خو کوم څه چې موږ غواړو نړۍ نه راسره مني او هغه دا هغه څه دي چې د دې سیمې لپاره د سیمې ملي ارزښتونو ملي ګټې په پام کې نیول دي لرو به دلته به ستونزې په داخل کې لرو له خپل ولس سره هم دي داخلي ستونزې هم دي په کور دننه ستونزې هم دي نړۍ دې موږ پرېږدي هغو ستونزو حل کولو ته موږ دې بې ځایه نه مصروفوي په بل ځای کې اسلامي امارت دې نه مصروفوي په هغسې بې هدفه مصروفیتونو باندې دغه غونډه چې اوس ترکیې جوړه کړې ده یا ترکیې او پاکستان کومه غونډه هلته کړې ده اوس دا ګورې یو څه سیاسي مشارکتونه دي چې دوی اړ کړي دي ته چې هلته سره کینی که نه د ترکیې او د پاکستان ترمنځ په داسې ټکو باندې توافق هغه له سیاسي تصور نه ډېر لرې ده خو سیاسي مشترکات دي چې دوی اړ کړي هلته راوستلي دي او هماغه څه چې پاکستان یې اړ کړي ده اوس یې داسې یو ادرس ځان لپاره پیدا کړي چې ځان پې ومني تر پرون په امریکا ځان منلو لغه نه مخکې په انګلستان ځان منلو لغه نو راوروسته په دې منځ کې یو څه توافقات له چین سره درلوده اوس دغه ټولو منځوي کړی دی ټولو لاس ترې اخیستې تقریبا ځانونه لرې ترې ساتي ډېره زیاته مننه کوم صاحب کور مودان زادی صاحب الوکسي صاحب ځینې موضوعات ته اشاره درلودله یو یې دا ویلې چې راځئ خپلې واورې په پردیو بامونو باندې به نه غورځوو او دغه خپل مسؤلیتونه به په نورو ته نه ورغورځوو مونږ څه مسؤلیت لرو د حاکمو نظامونو څخه مو تر کومه ځایه پورې توانېدلي یاستو د خپل حق مو ترې غوښتی دی او یا مو هم دلته د سولې او ثبات د راتګ دپاره په واقعي غږ پورته کړی ګورې مونږ د خپلو ستونزو سترګې نه پټوو زه نه د امارات غړی یم نه طالب یم دلته راځم آزاد دا د سالار صاحب شته دي مشران یې شته دي انتقاد هم کوم نیوکې هم کوم په اداراتو کې ګرځم غال مغال هم کوم همدنن هم محکمې ته لاړم ډېر غال مغال مې وکړو او سر نه مې هم درد شو زه افغان یم د امارت هېواد نه ده د دې ټول افغانانو هېواد ده د دې طالبانو تش هېواد نه ده د دې ټول افغانانو هېواد ده مونږ ټول مسؤله یو مونږ خپلې ستونزې لرو همدا چې مونږ خپل منځو کې ناسته نه ده از ده نه مو ده کړې همدغه یو لوی مشکل ده که هر څوک دا کار کوي مشکل نور هم زیاتېږي که امارت یې کوي که طالبان یې کوي که پخوا کېدل ګورې طالبان او امارت اسلامي د همدغې 43 کلنې جګړې زېږنده ده دا خو حقیقت ده دا جګړه چا پیل کړې امارت پیل کړې طالبانو پیل کړې چا پیل کړې خو همدغو نړیوالو پیل کړې ده که نه زه خو اوس وایم چې وره صحیح ده وایي ما څه د کار څه د نړیوالو تاسې ما کوم زیان درته رسولی ما کوم مشکل درته رسولی دی ما تا ته څه رسولی دی وروره اوس هغه ته وایم الکوزي صاحب څه الکوزی صاحب زه اوس په ډیورن سترګې پټې کړم معامله وکړم ته خو ما خاوره ده تاسې عذاب یاد کړل تاسې مدني ټولنې یاد کړې یو نوم یې راته وښیي د دغو عذابو مدني ټولنو چې افغانستان ته کار کړی وي او د خلکو ته کار کړی وي د ولس ته کار کړی وي یو نوم یې راته وښیي هغه عذاب و چې ټوپک هم لرل فکر ده قومي عذاب تاسې قانون اساسي لرلو د قانون اساس په اساسي مطابقت کوم حزب دی حرکت کړی و په د 100 کالو کې دا جګړه خو 100 کلنه نه ده دا جګړه خو 43 کلنه ده موږ دا وایو پایس د افغان پایس امارات نه زه پلار لرم نیکه لرم قوم لرم ولس لرم او په ما په کلي کې به هم طالبان وي خو هغه هم د ما زمن دي ما د کلي قوم خلک دي زه په نړیواله باندې نیوکه دا کوم چې پرې مې ږدي وروره ما سره څه کار راسره ده خو که نړیوال دومره تکړه وي که دومره نران وي دومره ښه خلک وي بشري حقوق مد نظر نیسي د پاکستان ما سره څه مشکل لري راته ودي آیا ډیورن ما د پاکستان په اړه باندې د پاکستان هېواد سره د ډیورن په کرښه نامې باندې څه وسه لرم څه لرم دا خو د انګریز دښمني راسه کوي اوس وا الکوزی صاحب زه انګریز پرېږدم دا المسایل دلته پرېږدم بن لادن چا راوستو الکوزی صاحب سټینګر چا ورکول دغه تجهیز دی دغه په نوم د جهاد دا چا ورکول و الکوزی صاحب زه اوس هغه پرېږدم زه امریکا پرېږدم چې هغه ډېر پرمختللي دي هغه ډېر
والله الکوزای صاحب داسې به ړنګېږي داسې به ړنګېږي خاورې په خاورې کېږي ځکه چې دوی د بشري ناورین عاملین دي دوی د انسانیت ضد هیوادونه دي دوی سیاستونه غلط دي د نړۍ د بشر په نامه دوی د بشري ناورین اصلي عاملین دي الکوزای صاحب افغانانو چا ته زیان رسولی دی زه طالب نه ښیم زه په طالب اوس هم نیوکې لرم بیا هم کوم ما خبرې باید طالب واوري د افغانستان د خلکو مشکل باید واوري خو یوه عرض دا کومه الکوزای صاحب ما ته الکوزای صاحب خلک زنګ راته وایي چې ځاځای صاحب دی مونږ مشکل دغسې لرو دی مونږ غږ جګ که او د بغیرت کې دومره جرات نشته چې راته وایي چې ولا دغه مې کاغذ دا مې سند ما سره امارت اسلامي دغه ظلم کړی دی راشئ که نه وره زه مادرس یم ځه راشئ امارت اسلامي هر چا څه چې ظلم کړی دی طالبانو ته هر چا څه څوک چې وژلي وي بېګناه یې وژلي خو تاسو خو وایئ چې موږ قومونه یو موږ خو ولسونه یو راشئ که نه نران شئ دا خو صرف په مطبوعاتو پر اسانۍ کې اکتفا مه کوئ ورونو راوړه سند راوړه الکوزای صاحب راوړه سند راوړه چې هر ظلم زیاتی کړی وي زه د یو قوم سړی یم زه د یو ولس سړی یم زه به د خپل ولس سره امارت اسلامي ته ورشم چې دغه ظلم دې ولې کړی داسې خو نه کېږي چې بس خبرې کوئ دا په دا ولې دا زه ولس باندې غږ کوم هر څوک وایي چې افسر یې مړ کړو د افسر فامیل خپلوان راله شي که نه دلته تا ته وایم چې ته ورته ووایه چې راشه د تلویزیون کې کښېنه چا مړ کړی دی ما ته ادرس راکوئ او بیا هم درته وایم الکوزای صاحب والله بله مونږ کې دومره غیرت هغه شته مونږ افغانان یو پښتانه یو زه نه په امارت باندې وازم نه په بل باندې وازم چې حقیقت وي دروغ نه وي زه ورځم امارت ته ځکه ما ولس ته ولس ولې غلی ده ولس ما ته وایي چې صاحب 3000 نفر یې د هغه نه لرې کړل څه ورته وایي ادارې امور نه ښه زه ورته هم چې سند راکوي ورځه ولکې د 3000 نفره چې تاسو حقوق ځای شوي دي والله بالله چې په هر کونج کې د امارات مشران وي زه ورځم بیا به تاسو ته ووایم چې امارات غوږ راته ونیولې که ونیولو قتل یې کړی ده سامصب یې وژلی ده پلار لرئ کور لرئ قوم لرئ نه لرئ څه شی دی راوړئ که نه سند راوړئ بیا هم غږ درته کوم ګوره مونږ د دغه هېواد د مدافعینو په حیث باندې زه مشکلات لرو تکلیف لرو ستونزې لرو لیکن زه امریکا نشم خوشي کوی زه امارت ته من اوس وایم چې وای امارت امریکا ته اوس زارې مه کوه ای ما دښمن ده زه همده اوس هم وایم چې روس ما دښمن ده اوس زارې مه ورته کوه زه همده اوس هم وایم چې پنجاب ما دښمن ده د انګلیس دښمني امارت ته وایم چې مه کوه او په سیاست کې تلپاتې دوستي او دښمني نشته د خپلو ګټو پر اساس باندې که دا سیاست چټل ته نه جوړ شوی دی سیاست وکړه چې سیاست وکړم ښځه ورکم مور ورکم وطن ورکم عزت مې ورکم افتخار مې ورکم دین مې ورکم ابرو دغه مې ورکړی دی دا ټول خلاص شوی دی نه دلته عزت پاتې شو نه دلته وقار پاتې شو نه ابرو پاتې شوه نه پښتونولي پاتې شوه ګاډ واډ څوک وره جرمني کې ناستې وره څوک په اروپا کې ناستې څوک خلقی د پرچمای نه تخولی پرچمای د خلقي نه تخولی مجاهد د دوار نه تخولی هلته په اروپا و هغه کې یو بل سیک هغه وایي هغه هم ورته ناست یهود نصارا ډېره جالبه ده یوه لکه ما پرېږده هغه هم هلته ناست دی خلقی ورته وایي چې هغه زه مجاهدین داسې وکړم او دواړه افغانان پوه شوې پرچمای هلته ورته وایي چې دا خلقی ظالم و اوس که دغه روان وي سبا به طالب هم هلته ځي مونږ ستونزې دا دي چې هیڅ نه خلقي ناسته زده وه نه پرچمي ناسته زده وه نه مجاهدین ناسته زده وه او دا انتقاد مې ده چې امارت اسلامي هم تر اوسه ناسته نه ده زده نه ده کړې زده نه ده کړې چې موږ سره کښېني بېرته زر تاسو ته راګرځم الکوزی صاحب یوه نیمه دقیقه وخت لرو د بحث سره راټول کړو د حل پر لارو چارو نن فکر وکړه د فرانسې او د تاجکستان مشران هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتګ په اړه باندې د سیاسي اقتصادي او اجتماعي اوضاع په اړه باندې دوی بحث کوي د افغانستان په اړه باندې اوس که راشو دغه ډول ناستې یا دغه ډول موضوعات تر کومه ځایه پورې دوی هغه کوم موخې چې ښیي آیا د همغې موخو دپاره دي او که نه امارات څه کولی شي تر څو د دغه ډول خودسرو ناستو د افغانستان په اړه د هغې مخنیوی وکړي دوی نه خبر یو د حالاتو نه خبر یي خپل ګټې هلته پکې خوندي کړي نو دا غونډې به دوام لري دا ناستې به د افغانستان باره کې دوام لري او افغانستان چې د یو مهم ځای کې موقعیت لري او همیشه که چېرته
دلته ثبات نه وي، ګډوډي پکې، کورنی جنګ پکې، بیا هغه تروریستي ډلې بیا هغه پیدا کولی شي، نو بیا نړۍ ته هم یو ګواښ جوړېدلی شي. نو وایي چې موږ حق لرو چې په داسې مسایلو کې موږ بحث وکړو، موږ ناستې وکړو، خبرې وکړو. نو دا ناستې او دا شیونه به دوام لري. اصلي خبره دا ده دغه دوستانو یو زما د پوښتنې جواب او ونه ویلی چې دی ونه ویلی چې آیا طالب کار اهل کار ته سپارلی او که نه د سپارل، آیا په هره چوکۍ باندې تفصیلوي چې څه د تعلیم حاکم دی که نه، او آیا طالب د دې وړتیا لري او که نه، آیا د قرآن سریع د آیات دا او که نه چې کار اهل کار ته وسپاره. او دا مفتي صاحب ویلي چې هغه ملت ته غوږ نیسي. ملت کوم ځای ته غوږ نیول؟ دغه خپله د ملایانو جرګه یې راوغوښتله، دې یو هغه پرېکړه لیک صادر کړه، هغه ته راواخله، د تعلیم موضوع پکې یاده نه کړه. دغه ځاځی صاحب وایي چې زه په اعتراض کوم او مشکلات به وي. ته ولې نه وایې چې دغه بار خو کوږ ده، دا خو تر منزله نه رسېږي، تا د نجونو تعلیم 14 میاشتې مخه نیولې ده، نو دا به تر کومه پورې ته باندې لور زما ده، خور زما ده، او تی ښوونځي ته نه پرېږده. الله تعالی ورته د 2 اسمانونو نه بره د عرش مالک چې د یو شي مخه نه ده نیولې، او د اجازه یې ورته ورکړی، حتی د فرضیت حکم یې کړی ده، تا هغه منې کړې ده. ګوره تاسې سترګې پټوئ، تاسې دوستان سترګې پټوئ، تاسې حقیقت نه وایو، دغه غرب ولئ. کورم ودان وایي سترګې پټوئ، حقیقت او واقعیت د افغانستان څه شی دی؟ په لنډ ډول سره په بښنې سره. راځه مخکې وویلې چې کار اهل کار ته سپارل دا اکاډمیک بحث دی. که وخت راکوي زه به لږ پرې خبرې وکړم. د نظام په جوړښت کې بستونه توپیر لري. یو سیاسي بستونه دي چې هغه لپاره د الکوزی صاحب کوم هیواد کې د کدی کې څېړنه وکړي، سیاسي بستونو کې کېدای شي د یو ګوند خلک وي، بل چاته پکې اجازه نه وي. او د هغې ماتح چې کوم بستونه دي، کاري بحثونه یا مسلکي بستونه دي، هغه لپاره مسلکي خلکو ته اړتیا ده. تر هغو هغه ماشین چې په راس کې سیاسي کس ناست وي د هغه د کنټرول لپاره، هغه ماشین په سالم ډول باندې وچلېږي، هغه لپاره اساسي او مسلکي خلکو ته اړتیا ده. امارات که دی ټول امارات یا ټول نظام په دغه سیاسي بستونو باندې پېژني، بیا دې له سره مطالعه وکړي. ټول نظام که په دغه سیاسي بستونو باندې پېژني، خو دا شی نه ده. نظام ډېر بستونه لري. دغه نظام د چلښت لپاره یا دغه ماشین د چلښت لپاره ډېرو پرزو ته اړتیا ده چې هغه اوس هم مسلکي دي، اوس هم هغه خلک دي چې هغه واقعا افغانستان ته ژمن خلک دي، د هېواد ته ژمن خلک دي، او راځي خپلو دندو ته خپلې وظیفې لري. هغه د درګرد سیستم پرې روان ده. نو زه وایم چې هغه پوښتنه چې مطرح کول، هغه نه مخکې اول باید څېړنه ولرو، اول باید تحقیق ولرو، مستند وغږیږو، مدلل وغږیږو، د کافي معلوماتو پر بنسټ باندې خبرې وکړو. سلامت اوسئ زاده صاحب. ډېر په لنډ ډول سره د حل لارې ترک 18,000 ټول طالبان دي او 38 میلیونه ته یې چیرته یې؟ امارت اسلامي نه خوشحال نه یې؟ صحیح ده، خورخوشکه ماموریت خورخوشکه کور کې کښېنه که نه، څه هلته ناست یې سر د ټیټ نیولی دی وراره جانه، خو مه کښېنه که نه، راوځه که نه. د اولاد روزي اولاد روزي د اولاد د خدای مړ کړي. دا د اولاد زه چې بې غیرتي ډوډۍ خورم، د اولاد د خدای مړ کړي. هلته ناست دی د امارت اسلامي په نظام کې هم ناست دی، کار هم کوي، هلته به شکایتونه هم کوي، خو بې غیرته روزه که نه، که کور کې کښېنه. زه دغه دی په مخکیني نظام مې انتقادونه وو، په هغه خلقي پرچمې مې انتقادونه وو چې ومې لیدل ناسمه دي، کرار ناست یم، دغه دی تر اوسه پورې ناست یم، نه ګدایګر یم، نه هغه یم، نه یې پروا لرم، خپله ډوډۍ پیدا کوم. والله مزدورۍ مې کړي دي، قسم په خدای ته وخورم، موبایل فروشي کوم، یو کارته موبایل هلته وړم، بل هلته، دا ټول افغانستان خلک مې ګوري. فکر دې ده همت کوم، غیرت کوم، هغه که ودروه کراچۍ ودروه، د مامورینو ته وایم امارت اسلامي خراب خلک، ځئ زه دفاع نه کوم. تاسو خو غیرت وکړئ که نه، کښېنې کرار کورو کې کښېنې. مړې مړې سترګې مې نیولې دي، هر نظام کې تاسې مړې مړې سترګې نیولې دي، خلقي پرچمي کې تاسې مړې مړې سترګې. قسم د تو په جمهوریت کې همصنفیان مې وسلار صاحب ورغلم، ته مې چې دغه جنرالان ولې تقوچي دي، ولې غږ نه جګوي، و چې امریکا مو نه پرېږدي. ما چې دله وزیر خو ته یې که نه، و چې زازای صاحب ما ته یې چې ته خو والا 20,000 معاش می داشتم، مگه یک دقیقه اینجا می داشت. ډګر جنرال مه کوئ، بېغیرتي مه کوئ. 18,000 طالبان دي، 18,000 او تاسې څومره یې؟ 38 میلیونه. چېرته یې؟ راځئ راځئ، ګورئ نه کور مې ودان نه، هغه ده، راشئ ورونه، راشئ امارت ته هم مونږ نیوکې لرو، مونږ مشکلات لرو، مونږ ستونزې لرو. صحیح ده. کوم مامور اهل راځه، اهل د کار د څوک ده راته وښیئ، څوک؟ اوره جمهوریت 80% غلو وایي،
80% غله وای که نه وای؟ زه چوکۍ څه کوم؟ او زه امارات نه غوښتنې لرم او قوي بې لرم د قوم په کورم ودان سلامت سي بیا بله خپرونه کې بیا غوښتنې ته مطرح چې راشي چې راټول شو یو ځای امارت ته ورشو را پیدا یې کړو کښېنوو خپلې غوښتنې وسوکو دا بوسه به پیغام نه کېږي ورونو بوسه به پیغام نه کېږي عملا راځئ مامورین که خفه یې اوځئ سبا ته وځئ کور کې کښېنئ ګداګري وکئ دادای صاحب دا خبر دې ورته وکړه کور ودان سلامت چې خپرونه ډېره شي بیا د هغې ډېر موږ ته لږ مشکل کېږي قدرمنونکو له تاسو څخه مننه کوم تر بیا د خدای په امان